شور ورولې او خوښي د سږکال د اوزلوبې ورزش لومړی پړاو د ټیپ په پرې کولو پیل شو. د اوزلوبې د ورزش فدراسیون مسؤلین له اوزلوبې سره د خلکو د لیوالتیا او د سکنو سیالیو لپاره د چپاندازانو د چمتووالي په اړه داسې وایي. بزکشی که امروز برگزار شد روز سه‌شنبه بزکشی بسیار خوب بود از طرف مردم کندوز، اسطورهای کندوز، باهای کندوز که برگزار شده. بزکشی بسیار پرشور و هیجان، شما دیدید که مردم بسیار زیاد آمده بودند و افتتاح بزکشی بود. دیج از ادارات دولتی رئیس صاحبا بودند، کسایی بودند که شوقی بزکشی بودند، آمدن بزکشی را تماشا کردند و لیلای هم بدون کدام مشکل، بدون کدام جنجال امروز برگزار شده و شما شاهد بودین که امروز روز افتتاح بزکشی و بزکشی بسیار خوب برگزار شد که قناعت کل مردم حاصل کرد. د آسونو او د دې ورزش مینوال په ولایتي او غورلیک سیالیو کې د کندوز لوبغاړو د چمتووالي په اړه خپل نظریات را سره داسې شریک کړل. هدف یکی است که ما همیشه معمول ما است که تمام زمستان ما چون اسوار تابستان دوانده نمیتونیم، زمستان میدانیم و حال در این سالهای اخیر تقریبا که 4 سال لیگ در کابل دایر شد و ما مجبور هستیم به خاطر لیگی که در مزار شریف شده و در کندوز بشه یک آمادگی کامل برش داشته باشیم. شما امروز دیدن که رسما بزکشی از طرف مستفیدان و بزرگان ولایت کندوز افتتاح شد. رئیس بزکشی حاجی عبدالستار الهام در رأسش. الحمدلله شما دیدن، شما با چشم تماشا کردن که بعد 5000 نفر هم زیاد بود. بسیار یک بزکشی دوستانه، بسیار یک بزکشی بدون کدام جنجال تشنج، بسیار یک بزکشی خوب بود. د دې سیالیو پر مهال د اوزلوبې یو تن مینوال چې له برازیل هیواد څخه د ولایت ته په سیاحت راغلی له دغه ورزش سره د خپل علاقې په اړه وایي. For me it was a good surprise to came to Afghanistan because the people is really friendly. One of the best hospitalities that I could met in my life, I could feel. Afghanistan is a beautiful country with beautiful people, with beautiful culture. I love the food. And also today I was introduced to the buzkashi and it was really interesting to know the culture for many years doing now. Really good with a lot of players here. People also is really interesting to watch and to stay here with you guys. میگم ما وقتی که افغانستان آمدم میگه از فرهنگ افغانی بسیار خوشحال شدم، خصوصا از مردم افغانستان بسیار مهربان هستند، دیگه از غذاهای افغانستان و خصوصا کندوز که وقتی آمدم از بزکشی میگه بسیار یک ایده خوب گرفتم از بزکشی. افغانستان د بیلابیلو کلتورونو او سیمایي لوبو لرونکو هیواد دی او له همدې کبله بهرني وګړي د هیواد ته د سیاحت لپاره راځي. په کندوز ولایت کې د اوزلوبو پیل په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیر کال د دې ولایت لوبغاړي په غورلیک سیالیو کې ښه وځلیدل او د ولایت ته ویاړونه له ځان سره راوړل.